سلامونه دوستانو، خدای دې وکړي چې جوړ او روغ یاست. د بند ټلیفون د عیبیابۍ دویمه برخه. راځو په دې برخه کې د هغه ټلیفون عیب معلوموو چې ثابته دریږي جریان یې او مخته نه ځي، چې پاور بټن یې لکه بیرته صفر کېږي. بعض ټلیفونان تر 2 پورې ځي، بعض ټلیفونان تر 6 پورې ځي، 0.6. نو راځو په دې ویډیو کې عیب معلوموو چې آیا عیب په سی پی یو کې دی، په هارد کې دی، که په بل آی سی کې دی. کوم چینل نه وي سبسکرایب کړی سبسکرایب یې کړئ، ویډیو لایک. دغه موبایل چې دی M10 موبایل دی، M21 او M10 په تخت کې چندانې فرق نه سره کوي، جوړ یې ډېر سره ورته دی. نو په دا ټلیفون کې چې کوم ځایونه چې کوو هغه په نورو ټلیفونانو کې هم دغه رقم چې کولی شي، صرف ځایونه یې فرق سره کوي چې د بعضو ټلیفونانو یو آی سی پر یوه ځای وي، د بعضو پر بل ځای وي. نو دا داسې ټلیفون دی چې مستریانو نورو هم کار پر کړی دی، خو یې بیا نه دی ځینې پیدا کړی. نو راځم نن ګرځم په دې کې چې اصلي مشکل په کوم ځای کې دی. آیا هارد خراب دی، سی پی یو خرابه ده، پاور یې خرابه ده، که په بل ځای کې مشکل دی. نو ویډیو تر پایه وګورئ او چینل در سره سبسکرایب کړئ. راځه شروع بیا اول پله د بیټرۍ څخه وکړو. بیټرۍ به چې کوچ دا ټلیفون بیټرۍ جوړه ده که نه ده جوړه. ولټ به وګورو چې څو برق لري. انشاءالله په بیټرۍ کې مشکل نشته، بیټرۍ چارج هم لري، بیټرۍ جوړه ده. نو بیټرۍ باید ور وتړو ټلیفون ته او یو ځل بیا هم د چارج حصې چک کړو چې د چارج په حصې کې مشکل خو به نه وي، یعنې خپل برق پوره باسي، د چارج حصې کې کم دی. پر دغه سلب باندې د بیټرۍ چې کوم برق درلودی هغه پر دې سلب باندې ګورو. یو لاین به پر بدنیه باندې کښېږدو چې منفي ده، او یو سر د میګر ده پر دغه سلب باندې. د چارج حصې انشاءالله جوړه ده، مشکل نه لري، او تر دغه ځای کې پورې خو مشکل حل دی. او اوس د پاور حصې شاوخوا سلبونه چک کوو چې آیا پاور حصې خروجي برق لري که نه لري. نو ورودي برق چې دی پاور حصې ته همیشه راځي، د چارج د حصې د بغل د سلب څخه خامخا پاور حصې ته برق راځي. یو وخت که داسې پېښه شي چې هغه مسیر قطع سوی او برق پاور حصې ته ونه رسېږي، خو دلته یو مشکل شته، باید پاور بټن دې ګیر کړی وي او د پاور حصې خروجي برق وګورئ. که پاور بټن دې نه یې ګیر کړی، پاور حصې خروجي برق نه لري. نو د دې دپاره ټلیفون چارج ته باید وتړو. که چارج ته وتړو پاور بټن نیوله نه غواړي او پاور حصې خروجي برق خارجوي برق لري. نو په میګر باندې د پاور حصې چک کوو، یو وار به ټلیفون چارج ته وتړو، وروسته بیا یې ولټاج وګورو چې آیا پاور حصې برق خارجوي که نه خارجوي. د میګر یو لاین پر بدنه باندې ایږدو، اوس هماغه رقم، او په یوه لاین باندې کم سلبونه چې دي دا چک کوو. راځو د دغه اول سلب څخه یې نیسو. دغه سلب باید 0.7 برق ولري، که ونه لري بیا په پاور حصې کې مشکل شته. انشاءالله دا سلب ښه لري برق. څنګه پوه شو چې پاور حصې باید څونې خروجي برق ولري، پر کم سلب باندې څونې برق وي. نو د دې دپاره موږ نقشې ته ضرورت لرو یا شیماتیک ته. په ګوګل کې رایګان شته چې سرچ یې وکړو، د بعضو ټلیفونانو د رایګان هم پیدا کېږي، خو بعضې پولي دي. او که څوک نقشه ولري په ټلیفون کې، بورنیو او یا نورې نقشې ولري، هغو ته خو بیا ډېر وسه دی، هغه خو انشاءالله برابرولی یې شي. خو اکثره پاور حصیان یې دغه اندازه برق خارجوي، لکه اوس چې زه ګورم درته. دا سلب هم هغونې برق باید ولري، دغه سلب هم باید 0.7 برق ولري، او دغه سلب بیا چې دی دا باید 2 ولټه برق ولري. په بعضو پاور حصیانو کې دغه سلبونه برعکس وي، دغه 2 ولټه برق چې لري دا پر دا بله خوا باندې وي، او دغه نور سلبونه چې دي به دې خوا ته وي.
نو انشاءالله پاور ایسي جوړه ده، برق خارجوي د ځانه څخه، مشکل نشته پکښې چې صرف دغه سلفونه برق وباسي دغونې هم کفایت کوي. بعضې خزانونه هم سته په شماتي کې چې ښیي چې باید دغه مشخصه برق وباسي د ځانه څخه، خو هغو ته اوس فعلا ضرورت نشته. انشاءالله پاور ایسي کې مشکل نشته، پاور ایسي جوړه ده. د پاور ایسي خروجي برق چې مو چک کوي، وروسته به بیا راځو د خزانو شاټې به چکوو چې آیا د پاور ایسي پر شاوخوا خو به یو خزان شاټ سوی نه وي. د دې دپاره به بیترۍ خطا کوو، بیترۍ باید خطا وي او خزان چکول یې اوس نو ولټ ته ضرورت نشته چې چکوو یې، بیترۍ دې خطا وي هېڅ پروا نه کوي. ځینې وخت په ټلیفون کې خزان شاټ سي، یا د اوبو په وجه وي یا د ډېر ولټ په وجه باندې وي چې برق پر ډېر سي خزان شاټېږي. نو کله چې خزان شاټ سي بیا یو مسیر د پاور ایسي د شاټ ښیي، نو پاور ایسي سی پي یو ته یا هارد ته برق نسي انتقالولی، دې مسیر کې برق وي، یا خپله پاور ایسي نه چالانه کېږي، نو په دا وجه هم ټلیفون بند وي. نو د خزان چکول ډېر مهمه دي په ټلیفون کې، تر ډېرو شیانو خزان چکول مهمه دي چې خزان باید چک سي او شاټې معلومه سي. بعضې کوچني داسې کوچنۍ الې جوړې سوي دي چې خزان چک کوي شاټې معلوموي، یعنې یو ګروپ بلئ چې پر خزان یې ښیږدي، خو په میګر باندې تر ټولو اسانه معلومیږي. دلته به بیا یو لین پر بدنه باندې ایږدو او په یوه لین باندې چې کوم خزانونه دي هغه چک کوو. هغه د غږ موډ دی چې زنګ وهي، په یوه سر زنګ وهي بل سر یې نه وهي، یعنې دا خزان هم جوړ دی، مشکل نه لري. دا په دې سر غږ کوي او پر دې سر یې نه کوي، یعنې په دغو خزانو کې مشکل نشته. نور هم چې کوو دا هم جوړ دی، دا هم جوړ دی، یو سر یې غږ کوي یو سر یې نه کوي، دا هم جوړ دی، دا هم جوړ دی، دا هم جوړ دی، دا هم جوړ دی. انشاءالله دا ټول جوړ دي. دا هم جوړ دی. انشاءالله دغه ضروري خزانونه چې دي پر شاوخوا باندې دا هم جوړ دي. کله کله بعضې مستریان دا خزانونه ګوري، دا په هغه وخت کې چې ټلیفون شارټي ولري بیا په دغو خزانو کې مشکل پیدا کېږي، یا چې پاور مرچن ور ووایه پاور ایسي ګرمېږي او شاټي، هغه اکثره وخت په دغه خزانو کې مشکل وي. نو اوس خو دا ټلیفون هغه رقم نه دی، ضرورت نشته چې دا وګورو. یو شی بل یې اوس ګورو، سلفونه چکوو چې سلفونونه خو به کټ سوي نه وي، سره بعضې سلفونه سوځي. دغه سلفونه نیسو، دا هم جوړ دی. سلفونه باید پر دواړه سر باندې غږ وکړي. دا هم جوړ دی، دا هم جوړ دی، دا هم جوړ دی، دا هم جوړ دی، دا هم جوړ دی. انشاءالله په سلفونو کې مشکل نشته. اوس راځو، خبره اوس سیګنال ته درېږي. اکثره وخت چې ټلیفون ټول ځای نه جوړي، خبره سی پي یو ته ولاړه وي چې سی پي یو کار نه کوي، یعنې ټلیفون سی پي یو نه پورته کوي. چې سی پي یو پورته نه کړي بیا نه هارد کار کوي، نه هم ټلیفون چالان کېږي، نه هم چارج ورکوي. نو اوس راځو سیګنالونه ګورو. د سیګنال د کتلو لپاره بیخي د ډېر مستریانو سره وسایل نشته چې چک یې کړي، ان زما سره هم نشته. نو یو اسلسکوپ ته ضرورت شته چې سیګنال په چکوو، هغه باندې نه چکېږي سیګنال. خو بهترینه شی دا دی چې کوم د سیګنال مسیر دی هغه به تعقیب کړو، چې آیا په دا مسیر کې خو به مشکل نه وي پیدا شوی. نو راځو اوله پله ټلیفون رااړو، بیرته د ورک موډ. دلته یوه ایسي شته په ټلیفون کې چې اکثره ټلیفونان هم کېدای شي د هغې په وجه خرابېږي.
لکه دغه ایسي ډېره کوچنۍ ایسي ده خو ډېره ضروري ایسي ده. د بعضو ټلیفونان دلته د انتن د ایسیانو په مابینځ کې وي، دلته پر دا ځای باندې دا ایسي ایښې وي ورته نصب وي. ډېر وخت چا نه ورته فکر کېږي. راسي د ټلیفون د پاور ایسي شاوخوا، د هارد شاوخوا، د چارج ایسي ان تر سی پي یو پورې ولاړ سریوالې کې، خو بیا یې مایپ نه یې پیدا کړی، ټلیفون نه یې جوړ شوی. په څه وجه چې د انتن د ایسیانو شاوخوا ویښې ګوري نه، او دا ایسي اکثره وخت د انتن په ځای کې وي، لکه دغه ایسي. اکثریت ټلیفونان دا ایسي لري. نو دا ایسي ته دوه برقه راځي ورته، یو د 1.8 ولټه برق دی او یو چې بیا دی وي پی ایچ برق دی، یعنی د دغه سلفه څخه ډایرکټ برق ورته راغلی دی څو تر دغه ایسي پورې، تر دا ایسي پورې. دغه مسیر باید چک کړو چې آیا کم برق یې نه دی راغلی دلته چې هغه کار وکړي. اوس راځو د ولټه څخه کار اخلو چې آیا دا ایسي ته برق راځي که نه راځي. اکثریت وخت د دغه ایسي برق قطع کېږي، یا د ضربې په وجه باندې دغه مسیر قطع سي، یا د اوبو په وجه باندې دا ایسي ته برق نه راسي. دغه دې ته چې برق را نسي، بیا د دغه کریسټال سیګنال چې دی، د دغه کریسټال سیګنال چې دی یو راځي دا ایسي ته، بیا د دې ایسي څخه سی پي یو ته انتقالېږي. دا ایسي سی پي یو ته انتقالوي. که چیرې دا ایسي ته برق را نسي، که یو برق هم ورته لکه 1.8 ولټه برق را نسي، دا ایسي نه چالانه کېږي. او که چیرې وي پي ایچ برق را نسي، خو بیخي دا ایسي برق نه لري. نو په دې وجه د دغه کریسټال سیګنال نه رارسي دغه ایسي ته، او دا ایسي بیا نه انتقالوي سی پي یو ته. اول بیا وي پي ایچ برق وګورو، ځکه 1.8 ولټه برق یې ډېر کم خرابېږي او وي پي ایچ برق یې اکثره وخت خراب سي. راځو اوس د دغه ایسي برق ګورو په دا سلف باندې. دلته خو برق اوس انشاءالله شته، او دا سلف ګورو چې برق لري که نه لري. دا سلف برق نه لري. دلته برق نشته په دې سلف باندې. نو د دې سره به داسې وکړو، د دغه سلف څخه جمپر راکش کړو تر وي پي ایچ برق پورې، که په هر ځای کې وي. که دې خوا ته لنډ وي پي ایچ برق پیدا کولی سو، هم هېڅ خبره نه ده، په بعض ټلیفونانو کې وي داسې لنډ، یا د انتن په ایسیانو کې دلته وي پي ایچ برق پیدا کولی سو چې 1.3.8 ولټه یا 4 هغه وي چې مکمل برق چې دی د 4 ولټه برق. دې مسیر ته باید د دغه ځای څخه جمپر راکش کړو، د دغه څخه سلفه څخه دلته. نو وروسته بیا وګورو چې مشکل حل شو که نه شو. ازمایشي جمپر مې راکش کړی تر دا ځایه. اوس پرې چک کړو چې مشکل حل کېږي که نه حل کېږي. ګورئ مشکل ټوله په دغه ځای کې وو. نو اکثریت وخت دغه ځای ته ډېره توجه کوئ چې دغه کوچني سلفونه یا کوچني مقاومتونه یا بعضې داسې کوچني مسیرونه وي چې هغه مشکل پیدا کړي. بیا راځو سی پي یو ریوالوو، د پاور ایسي ته ګرم ورکوو، یا په هارد کې نور مشکلات پیدا سي ګرم سي ورسره. نه، اول
شاوخوا مسیرونه ټوله چک کړئ، وروسته بیا د سیګنال او مسیر هم څراغ دا ایسي مخصوص د سیګنال لپاره ده. که دا سیګنال سی پی یو ته ونه رسېږي، سی پی یو نه چالانه کېږي. سی پی یو چالانه شي نو ټول ټلیفون بند دی. نو ګوره دغه ځای ته دا ولټ نه رسېدی، دغه وي پی ایچ ولټ چې دلته ورسېږي باید ټلیفون چالانه شي. که چالانه هم نه شي، په نورو ځایو کې مشکل وي، هغه بیا بېله مسله ده. نو د نن لپاره خو دغونې بس دی. انشاءالله چې ویډیو ډېره اوږده نه شي، خدای دې وکړي چې په ګټې وړ مو ګرځېدلي وي. کوم چینل نوی سبسکرایب کړی ملګرو، چینل درسره سبسکرایب کړئ او ویډیو خامخا لایک کړئ.